الله تخوخا دا عرب علاقا و شپگ شلی کورنا مدینہ و شپگ شلی کورنا مدینہ و او الله تخوخا دا عرب علاقا و شپگ شلی کورنا مدینہ و شپگ شلی کورنا مدینہ و او زمکا چه هر کله پیدا شوا او نو آدم علیہ السلام زمکا چه هر کله پیدا شوا نو آدم علیہ السلام او ودا پیریانو حکومت دا چې د مسجد الحرام او ودا جنات حکومت دا چې د مسجد الحرام او دا چې د مسجد الحرام او طواف جناتو با کو دای کعبه وای شپږ کورنا مدینه وا زار زار شپږ کورنا مدینه وا او الله تخوخا د عرب علاقه وای شپږ کورنا مدینه وا شپږ کورنا مدینه وا شپږ کورنا مدینہ او د نوح نبی سرکش قوم دا پیغمبر نه منالو د نوح نبی سرکش قوم کنا د پیغمبر نه منالو پس مکاش پک میاشت سیلابو نبی کشتی تا او خطالو پس مکاش پک میاشت سیلابو نبی کشتی تا او خطالا او نبی کشتی تا او خطالا دنیا او بو وران کلی مکاوا بغشل کورنا مدینہ وا بغشل کورنا مدینہ وا اے اللہ تخوخا دا عرب علاقا وا بغشل کورنا مدینہ وا زار زار بغشل کورنا مدینہ وا بغشل کورنا مدینہ وا او بیا ابراہیم خلیل اللہ تا جبرائیل نخا اخودالا او بیا ابراہیم خلیل اللہ تا جبرائیل نخا اخودالا او دیوالی ها غزه اوچات کړو اسماعیل گٹا ور کولا دیوالی ها غزه اوچت کنا اسماعیل گٹا ور کولا او اسماعیل گٹا ور کولا او دغه مقام ابراهیم قوازا بغشل کورنا مدینہ زار زار بغشل کورنا مدینہ اے اللہ تخوخا دا عرب علاقا بغشل کورنا مدینہ بغشل کورنا مدینہ او پمیاش دا ربیع الاول کی دوزدہ اللہ رضی دنیا تا او پمیاش دا ربیع الاول کی دوزدہ اللہ رضی دنیا تا اے ډیر لوی عزت او شرافت ورکړو علامہ کی ام القرى تا ډیر لوی عزت او شرف ورکړو علامہ کی ام القرى تا او علامہ کی ام القرى تا پدغه وخت کې غر یو کور د شرک غاوه شپږ کورنا مدینہ 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 او الله تخوخا د عرب علاقا شپږ کورنا مدینہ شپږ کورنا مدینہ او حضور ویل خلق خبر شي ز پیغمبر د پاک الله یما حضور ویل خلق خبر شي ز پیغمبر د پاک الله یما او عبادت پریب دا بوتانو محمد ابن عبداللہ یما عبادت پریب دا بوتانو محمد ابن عبداللہ یما او محمد ابن عبداللہ یا
دوی نمنل سوزل یې کړې پرې حمله وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه وی الله ته خوښه د عربو علاقه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه او درې شپې یې تېرې کړې په غار کې دوا اوخی راوستی غلاما درې شپې یې تېرې کړې په غار کې دوا اوخی راوستی غلاما او په یوه سور صدیق اکبر شو په بلا سید الانام په یوه سور صدیق اکبر شو په بلا سید الانام او په بلا سید الانام او د شګو لار و ډېره لویه فاصله وه شپږ شلې کورونه مدینه وه مدینه 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 نو الله ته خوښه د عربو علاقه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه او انصار وکړه استقبال رسول الله ته خوشحالیږي انصار وکړه استقبال کړه خود جانان ته خوشحالیږي او وړي جنکۍ راغلي د هر کلي تنبل غږیږي وړي جنکۍ راغلي د هر کلي تنبل غږیږي او د هر کلي تنبل غږیږي د ابو ایوب کور د یو جشن نظاره وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه الله ته خوښه د عربو علاقه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه او شاعره بهر ساعت انوار وریږي د اسمانه شاعر ګلاب هر ساعت انوار وریږي د اسمانه او په مدینه منوره کې قجوري ډېر دي بېشانه په مدینه منوره کې قربانه قجوري ډېر دي بېشانه او قجوري ډېر دي بېشانه باغ کې چې ته باغ کې چې ته باغ کې چې ته با ګرځېدې څومره مزه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه زار زار شپږ شلې کورونه مدینه وه او الله ته خوښه د عربو علاقه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه او الله ته خوښه د عربو علاقه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه وه شپږ شلې کورونه مدینه